مطلب زموږ او عوام ولس ترمنځ هر یو بنین لري. ورته هغه شی دی پورته کړه ورته اشوره مه که نه ولم دی. کاشکې موږ له دې غټه ذخیره درلودلی. ودرېږه لاسونه پورته کړه پر زنګون څه. What is it, Vera? انا دای په سړک باندې شي خالي واغوستل ولاړې راځه نو څه یې رااله راوړې الله وځه باران ما وولې زمرم دا وایي زه به هسې پسې مړه سم. ورته نه ته نه مړه کېږې. ورته موږ دلته ستاسو سره همکاري ته راغلي یو. ورته موږ زیاته بخښنه غواړو. ورته موږ به ستاسو سره مرسته وکړو. I have 2 children of them. I mean, what should I do? I mean, nobody of my family can take care of those 2 little kids. ورته هر کس دې خوا راسي او ښځې هم راولي. And yes, women too. We have that. All women. دی وایي د پرون ورځې د بمبار له امله خلک په مسجد کې فاتحې ته راټول شوي دي. زما په خیال اوس به ښه نه وي چې غږ پرې وسي. All the people gather in the mosque, so it would be not good to call them. You know what? ګوره ته بهتر پوهېږې چې موږ دلته څه ته راغلي یو. د اکثر خلک سخت مهم کسان دي. زه د فاتحې رسم رواج په کیسه کې لا نه یم. زما فرد دلته پکار دی همدا اوس. ای ګوره هر کس که راونوځي موږ دننه ورځو په زور یې راباسو. His head wrapped with black turban and Right here. All green, black vest, like a white dot on top of his head. You come here. ته دلته راسه. تا ته وایم دلته راسه. داسې ښکاري لکه موږ چې سم ځای راغلي یو. دا د طالبانو غونډه ده. دا بیخي ښکاره خبره ده. د ټولو لاسونه ور وتړي او بندیان یې کړي. Coming your way. Hey, we got this guy coming. Hey, Thomas, we get back to you with no turkey. What's up? No turkey. All right, everybody, come here. Hey. Oh, hey, they're sending third in support. I need a lighter. We got in here now, we got like rags, clothes. Classic. The guy in the green was just like smiling. It was weird. Sir. Because he's one of the inside men. Hey, look at where he was sitting too. He was sitting at a pretty kind of like central location where everybody's paying attention to him. He's the head chef. They left me 110 pounds. Hey, good stuff. What's wrong with talking, sir?
ته دا وګوره خیال کوه بیزه ده شاید بیزه به وي نو بیزه ده وایرونه نه لري یاره یا نه معلومیږي لکه پلی چې له دې لعنتي دروازې یې لرې کړه بیرته دلته راشه برګ برګ مه راګوره تا چې هر څه وویل بیرته یې تکرار کړه درته ووایه چې اوبه راوړي وختي مې لا راوړي دي یاره تا ونه ویل او موږ د داسې شیانو د ویلو اجازه نه لرو زه اوس داسې یم لکه لاسونه چې مې تړلي وي داسې لکه د اسامه بن لادن دوی باید هغه ژوندی نیولی وای او هر څه یې پرې منلي وای موږ خلک نسو تعذیبولی